نن مضافه افتتاح وشوله قبایلي اضلاع کې د لمبای ځله چې دلته وشو څه بیا د ولسره او که څه دلته کې دا شنتي غیر قانوني غږی نو تاسو به څه اقدامي بدامو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډېر غټ اقدام دی دلته کې تحصیل باړه کې ټي ام او سي دلته کې ټي ام ای چې کوم دی اکټ وایي دا کار وکړو د مذهبه خانه کولاو کا د دې فائدہ عوام متدار چې دلته کې اول پته نه لګي را کساب برالو هغه به دکان مخې ته یا به چته بل ځای لاله کړه ورابلو دلته به بیمار ساروي انډرې چې کوم واړه ساروي دا به لالو اوس په کم سے کم دونه عوام کنفرم شي چې یاره او دا لالچ شوی دا د کسابخانه کې وشو پراپر یو ډاکټر چیک کو اینه پس هغه لال شو او دکان ته رالو داسې فوډ اتھارټي والے چې کوم دی ای بخپل لغه کې داسې دغه کوي چې چیکینګ به د مذهبه خانیم کیږي او دکان باندې هغه سروي به خرڅیږي چې کم باندې سټمپ لګېدلی د کسابخانې هغې نه علاوه که داسې څوک غلط دغه کوي د دې خلاف قانوني کاروایي به کیږي فوډ اتھارټي ایکټ انډر چې کوم څونه جرمانه ده هغه به پې لګي او قانوني چې څه تقاضي ده به ورسره پوره کوو. ډیو صاحب نن د افتتاح وشوله خلکو هم ډېر زور ډیمانډ و څه وایي دا ولسره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل دا د دې اوسه پورې به چې څونه کسابي کې دا بوچرز به چې کم دی روډ سایډ باندې چې کم دی سلاټرینګ کولو هغې دپاره په خیبر کې دا پیلنی سرکاري سلاټر هاوس دی مونږ لایف سټاک ډپارټمنټ هلال فوډ والا ډسټرکټ ایډمنسټریشن باقاعده چې کم دی د هغوی په نوټس کې هم راوستی او ډسټرکټ ایډمنسټریشن د ډپټي کمیشنر صاحب هم ډېر خواهش و چې دلته یو سرکاري مذبحخانه کولاو شي خو چونکې د سورسز کم یو مونږ سره دونه وسایل نه وو هغې د وجې چې کم دی مونږ دلته چې کم دی په دې پرایویټ ځای کې مونږ سره خپله ځمکه نه وه په دې پرایویټ ځای کې مونږ د سرکاري مذبحخانه کولاو وکړله اوس د دې نه پس ته به انشاءالله په روډ سایډ باندې چې کم دی حلالي باندې مکمل بین وي سرکاري دا ځای دی دلته به چې کم دی باقاعده د لایف سټاک ډپارټمنټ ډاکټر وي میټ انسپیکشن به کیږي هغې نه پس ته به دلته حلاله کیږي او فردر به چې کم دی پبلک ته دا غوښه ورکړی کیږي. مفتي صاحب د نن افتتاح وشوله ډېر زیات خلکو ډیمانډ و څه وایي دا ولسره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو بالکل لکه تاسو نن وکتله چې سرکاري ذبحخانه وه د هغې افتتاح باقاعده طور باندې وشوله او د خلکو ډیمانډ بالکل په حقه باندې وه خو بنیادي وجه دا وه چې موږ سره فنډونه هم دغه شانتې مسلې دي او دوام دا ده چې موږ سره زوی نه و خو الحمدلله په دا یو موږ له دا یو داسې زه وایم چې یو چیلنج و الحمدلله په دا کې موږ کامیاب شولو چې نن باقاعده طور باندې د هغې افتتاح وشو زه دا وایم چې تقریبا په ټوله فاټا کې به دا اول مذبحخانه وي چې د هغې افتتاح وشوله نو د سبا نه به کسبان باقاعده طور باندې رودروي او دلته کې به خپله سروي ذبح کوي هغه د بازار نه چې کم ګند دی او یا د خلکو په زړونو کې کم خوف و چې یاره کله کله په موږ باندې شاید مړه ځناور وخوري مرداړ وخوري نور داسې ګند روانې وخوري نو دلته کې باقاعده فوډ ډپارټمنټ ولا شول لایف سټاک ولا شول هغه موجود وي یو ځناور باقاعده چیکینګ کیږي او د هغې نه بعد هغه ذبح کیږي او بیا به دغې نه کسبان د ګاډي په ذریعه خپل دوکانونه نه وړي. موږ به اکثر د کسبانو په چوک کې کسبان ټوله نو سړک باندې به ګند هم پروت وو هغه لوږه ګندګي به هم پرته وه د وینو ګندګي هم پرته وه زنانو ته هم تکلیف و مطلب پیدله مدرب چې سټاف لګي ټولو ته تکلیف و نو دا یو ښه اقدام دی یو ښه کار یې وکړو انتظامیه د کسبانو دپاره د هوټلونو والا دپاره موږ یې حمایت کوو چې کار ډېر ښه اقدام دی او ښه مطلب یو قدم دی اوچت کړی دی چې یاره د بازار د بارې د صفایي خاص کر خیال وساتل شي.